وجوب د امامت بل بحث، وجوب د خلافت. امامت د دین انعقاد واجب دی او کنا. شاس خلق معتزله او کې شاس خلق په خوارجو کې هغه وجوب نه منکر. البته جمهور اهل سنت والجماعت او شیعاګان او معتزله دا په وجوب قائل واجب شرعي تسویلی. رقید وای چې نسب د امام مسلمانانو باندې لازم. وجوب یا عقلی ده که شرعي؟ اهل سنت والجماعت فرمایي وجوب شرعي ده. معتزله وای چې وجوب یا عقلی ده. وجوب په الله ده که په انسانانو؟ اهل سنت والجماعت فرمایي په انسانانو واجب. شیعاګان وای الله لازم. ما پرون درته ویلو دوی د خلافت او د امامت په منځ کې فرق. د امام انتخاب الله وای. طرق د انعقاد د خلافت امامت په اسلام کې په کومه طریقې سره انعقاد کی؟ درې طریقې جایز هم دي، نافذ هم دي. یو طریقه نافذ ده او جایز نه ده. د جواز او د نفاذ په منځ کې فرق. جواز عام قانون وی په اسلام او نفاذ د غشینه اصلا نه وي. دا کار بنه کوي او کچا وک به د صحت لپاره یو څه تعویل مویل کیږي او د صحت لپاره سهیله جوړي، ورنه د شای جایز نه. پرون مې اجمالاً تویل یو طریقه ده چې اصحاب الحل والعقد او خيار خلق په ټولنه کې علم لري، دانش لري، پوهه لري، دا بر جمع شي یو امیر به منتخب. لکه انعقاد شو د خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. دویمه طریقه استخلاف د امیر سابق په خوانای امیر د ځان نه بعد یو بل څوک منتخب، لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق انتخاب. دریمه طریقه یو مجلس شورا جوړ شي او مجلس شورا ته د اختیار د انتخاب د نوی امیر المؤمنین هغه ور وسپارش، لکه طریقه د انتخاب د عثمان رضی الله تعالی. شپږو کسانو ته عمر فاروق خبر اسپارله. اخیرنی اختیار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی استعمال کړ، حضرت عثمان خلیفہ. دا درې طریقې جایز دي او دا نافذ. یو بل طریقه هم ده چې هغه جایز خو نه ده او کچا وکړه په شرایط سره بیا نافذ. دویم خلیفہ د اول خلیفہ نه په زور حکومت ونیسي، کودتا کو. دویم بادشاہ د اول بادشاہ نه په زور حکومت واخلي، کودتا پیو. دا جایز نه ده په اسلام. اسلام کې کودتا نه دي جایز. مسلمانانو اجتماعي وجود ته په خطر، مسلمانانو ملک ته په خطر. خو کچا وکړه بیا مزید د دې چې جنگ په د ملک پیدا شي، جنگونه او اختلافات پیدا شي، اسلام یې چې خیر حکومت دی اول سره د زید سره د نه د عمر سره دی، خو مشروط ده په دوه شرطو. دا نفاذ هم مشروط ده په دوه شرطو. یو شرط ده دویم بادشاہ به د اول بادشاہ نه په زور چې حکومت اخلي، په د زور کې به د کافرانو په وزرو نه یې پسې راغله، چې د کافر په مټ راغله یا د کافر په زور د حکومت څخه اخست. دا طریقې نه ده نافذ. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیل. دویم شرط ده د اول خلیفہ او د دویم خلیفہ په میانس کې به لا اختلاف ته شکل او د صورتي. اول زید او بیا عمر را نور په تنفیذ د احکام شرعیو کې به فرق نه، لکه څنګه چې اول بادشاہ تنفیذ د احکام د شریعت کړو، دویم هم دغه شان تنفیذ د احکام د شریعت کوي، نو بیا حکومت هغه نافذ. اما کاول بادشاہ هغه اسلام نافذ کړو او دویم بادشاہ چې راته هغه شراب خانه خلاص کړي، د زنا ولا زیان خلاص کړو، دا بیا نه جایز ده، نه نافذ. شروط ته پر د امام بادشاہ د پر اسلامی بادشاہ د پر شرطونه ست. یو شرط اسلام، د مسلمانانو بادشاہ به مسلمان. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. دویم شرط بلوغ، بالغ به وړوکې مشوم د مسلمانانو خلیفہ نه ګرځي. دریم شرط عقل، لیوانای وړوکې مشوم د مسلمانانو خلیفہ نه ګرځي، عقل پکې نه. څلورم شرط حریت، آزاد به غلام د مسلمانانو بادشاہ نشي جوړل. پنځم شرط ذکورت، زنانه د مسلمانانو بادشاہ
او خلیفہ نشي جوړل په دې امت اجماع ذکورت پکې شرط شپږم شرط کفاءت جسمانی قوتونه بیرو دا ورسته په بل عنوان باندې توای اوم شرط عدالت په پکې عدالت معنا کبائر او ارتکاب خو بنه کوي کبیره ګناهونه بنه کوي او اصرار په صغیر باندې نه کوي ته عدالت سوشول و شرط اتم شرط شجاعت بزدل بنه لکه شیعاګانو امام غایب اداره ورکته نو چې دا اداره ورکته بیا مونږ ته څه خیر نهم شرط علم بتدبیر الامور سیاسی پویا بلل لنډه ده سیاسی دانش او پویا بلل بعض علماء اجتهاد ورته ضروري کړه نه شرطونه شو دا اتفاقی دي دغه چا څه دویره یا نشته لسم شرط کې لګ اختلاف قریشیت الائمه من قریش امامان به قریش نه علماء په ډېر زیات بحث ده سو کی وای چې دا شرط خلیفہ د مسلمانانو به قریشی سو کوی چې نه دا شرط نه ده دا وختي فیصله ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ویلو خبره ورکړه چې ستاسو وفات نه بعد به صحابه کې اختلاف راځي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو وختي فیصله وکړه چې الله ایمه من قریش دا دایمي حکم نه ځکه په اسلام کې صلاحیتونو په بنیاد او د تقوا په بنیاد باندې وزارتونه ورکول شي ان اکرمکم عند الله اتقاکم قومیت چې دا قریشی دی او دا فلان دی او دا فلان دی دا خو دویم نمبر خبره لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود كلكم بنو آدم وآدم من تراب او كما قال صلى الله عليه وسلم سوال ما فرمایي چې دا یو پیشګوئی و چې رسول پاک کړي وا حکم شرعي نه ده یا پیشګوئی و علایمه من قریش معتدل رائے پدې کې دا ده چې شرط قریشیت د داسې لازمی شرط نه ده لکه اسلام چې څومره لازمی شرط حتی کچری او ټولنه مسلمانانو کې داسي بلکې نن سبا ټول مسلمانان په استثناء د سعودي عرب اکثر ټول مسلمانانو ملکونو کې چې کم بچان دي قریشیان پکې یو نه نو داسې شرط ضروری نه ده لکه اسلام چې څومره ضروری ده عقل ضروری ده حریت ضروری ده ذکورت ضروری ده داسې نه ده البته یو شرط مرجح ضرور ده مثلا دو امیدوارانی اسلامی ملک کې دواړه ولاړی اهل الحل والعقد یا مجلس شورا چې کم دي اغا په دغه دوه کسانو کې وستیو انتخاب کوي دغه دوه کسانو کې په دایو کې نه شرطونه پوره یو قریشی نه اوس قریشیت یا سیدتوب کنا چې دا سید ده عجم تر ګډ دي کا عجم ته همن ګډ دی علاقو کې د خلک شته چې سیدانی او قریشی اگر کټر خلک چې کله نسب ور نورک شنو بیا بزان پسې قریشی ودی خپل نسب ته نورک یا صدیقی یا عمری وی یا قریشی وی واقعا کا قریشی و نو بیا سید دا سنا چې الا بلا نسب در نورک شنو ځان سره هاشمی ودی کې هاشمی لیکلو یا په قریشی لیکلو سره نه مشرف کېږي په سیدتوب سره چې ته د سید و فرض کا اوس دو پښتانه دي انتخابات اهل حل والعقد یا مجلس شورا کې اوس په دوی باندې نظر ده په دوی باندې رائے ورکړي مجلس شورا اهل الحل والعقد چې کم یو د امیر یو کې نه شرطونه موجود دي مسلمان ده عاقل ده بالغ ده حر ده آزاد ده نر ده کفاءت جسمانی لري شجاعت لري علم بتدبیر الامور لري عدالت لري قریشیت ورکه نشته او دا بلکې دام شته نو بیا دغه ترجیح چې چا کې دا موجود نو شرط مرجح ضرور ده او ضروري شرط نه دا شرطونه لري په خلیفہ د مسلمانانو موانع د خلافت یعنی څوک به د مسلمانانو خلیفہ نه ګرځي چا کې چې څه صفات وي یا به د خلیفہ نه ګرځي علامه ابو الحسن الماوردی رحمه الله الاحکام السلطانیه دغه په دې باندې پورا بحث کړی د خو ډېر تفصیل سره ذکر دي زه اجمالا درته ذکر کوم موانع د خلافت نه اساسا دوا دي یو د نقص په بدن کې دویم د نقص په تصرف یو د نقص په بدن کې دا سی وای یو د جرح په عدالت کې درې دي دا سی وای موانع د امامت او د خلافت نه درې
یو دا جرح په عدالت کې، دویم دا نقص په بدن کې، دریم دا نقص په تصرف. هر چې دا جرح په عدالت کې، عدالت خو ضروري وکړه. عدالت معنا ارتکاب د کبایر بنه کوي او اصرار په صغیر بنه نه کوي. اوس دا عدالت خراب شي نو که جرح راغله په عدالت کې نو د دې مختلف مدارج دي. مثلا دا کفر بواح ته ورسیدنه اعوذ بالله مرتد نو دا معنی ده د خلافت، هم د انعقاد د خلافت نه، د اول نه هم خلیفہ نشي جوړیدای، هم د دوام د خلافت نه. کله اول خلیفہ وو اخر کې مرتد شو دا به معذولی خامخ چې جرح د عدالت کفر بواح ته ورسید. البته کچره جرح په عدالت کې تعویل ته مستند و، مثلا سنی سړی و او معتزلی شو یا مرجئه شو نو خیر ده، دا بیا معنی د دوام د خلافت نه نه او چې کفر بواح تنه نه جوړ. موجوده دور کې شیعتوب او کفر بواح درجه، ځکه دوی اکثر عقیده د بدا باندې قائل دي یا په حلول دی الله پاک باندې قائل دي په حضرت علی کې، یا قران کریم په باره کې وایي چې دا اوس نیم شتا او نیم نشتا څلويخ سپاره دی ابوبکر صدیق زی خړل لري او ورکشو او بار تفدیج. دغه شان کا جرح په عدالت کې راغله د وجه د ارتکاب دی فحشیونه، برملا شراب خور شو، برملا زناکار شو، د زنا او د شرابونو دغه تذکرې کې اډې جوړې شرابونو د پاره زناګانو د پاره، دا منع ده د خلافت نه، هم د انعقاد نه هم د دوام. دا جرح د عدالت. بل دا نقص په بدن کې، نقص په بدن کې دوه قسمه، یو دا نقص الحواس، دویم دا نقص الاعضاء. نقص الحواس، نقص الاعضاء. نقص الحواس، حواس خمسه ظاهره سدي دي کې اصل ضابطه ده په دواړو کې. اني کچيري خلیفہ د مسلمانانو ته داسې تکلیف نقصان اورسیده یا په حواسو کې یا په اعضاءو کې چې د ایمرجنسي او په بیړنیو حالاتو کې د چاته هدایت نشو ورکوه. ایمرجنسي حالات جوړ شول، بیړنی حالات جوړ شول، ضرورت و د فلحال فیصله او دای د دین عاجز نه شو کوله، پس دا به معذور. دا منی ده د خلافت. اوس په دې حواله دا پکې غټه ضابطه شو. اوس دې باندې تخپل تفریحات کوایش. مثلا دواړه سترګې وواته، دواړه سترګې وواته، دا معنی هم د انعقاد د خلافت نه هم د دوام د خلافت. چې دواړه سترګې وځي د فیصله نشي کولای، د حالات نشي لیدل، حالات به ګور. یو سترګې وای نه وا خیر، دواړه غوګونو باندې کون شي مسلمانانو خلیفہ ده، دواړه غوګونو باندې کون. نو دا هم د انعقاد د خلافت نه معنی، هم د دوام د خلافت نه معنی. چې دای اورینا الته په دشمن ورته نږدې راغلی حمله وکړي، اوس د دې طرفه جواب خو د په اډر کېږي چې اوس دای اورینا بیا وسکو. او دا لوی بیزتیم ده کنه د مسلمانانو چې په ټول ملک داسې سړی نه و چې غوګونه ټیک په دواړو غوګونو باندې کون ده. اوس بیا بده ته مونږه خط لیکو کنه چې داسې واقعیا شوه، خای شپې وي شپوا رڼا نه و، اوس خط مونږه څنګه د تولی کو په د باندې وګورو څنګه. دا لوی کشالي دا. نو دا معنی جبای کټ شو، جبای مکمله کټ شو د اعضاء په سلسله. دا معنی ځکه دای اډر نشي کولای، تکلم نشي لیکلو میکلو ته ضرورت نشته چې بیا د خط ولي. نو دا په حواس او په اعضاء کې د جبا کټ کېدل د اعضاء او سلسله. البته قوت شمع ختم شو یا قوت ذایقه ختم شو، دا نه ده معنی. په قوت شمع باندې موږ سکو یا په ذایقه باندې سکو. د قوت ذایقه او د قوت شمع دغه تعلق د حالات سره نه، دا څه بویوي شي او کنه شي. دغه شان په نقص الحواس په سلسله کې کدای مخامخ شد د زوال العقل سره. مثلا بهوشي پراتلا، مرګي بیماری پراتلا. دا زوال العقل دوه قسمه ده. یو د زوال العقل وقتی ته و لګوندې وخت پر راش، عام عادت او مرض نه نه جوړ. عمر کې په کال په 3 کلونو کې یو کراته راش، دا نه ده معنی. داس بهوشي په رسول پاک راغله، داس بهوشي په موسی عليه السلام راغله. البته او که روزانه راځي په د باندې بهوشي، روزانه بس د باندې دا مرګي پیریان کې دا بیا معنی نه خلیفہ نه جوړي مسلمانانو. نقص الاعضاء په سلسله کې دواړه لسونه کټ شي، دا معنی. دواړه په کټ شي، دا معنی.
یو لسی کاټي یو خپای کاټي دا نه معنی نقص التصرف د تصرفات نشي کوي د تصرفات نشي کوي يرغمال ورته وای يرغمال شي مثلا چرته د کافرانو یا د بدمشانو یا د باغیانو په جیل کې قیدی شي نو دای په دغه ځای نه څنګه تصرف نو که امید د خبره و چې دای د اخلاص شي نو بیا نه دی معذور او که د خبره امید نه و چې دای بر اخلاص شي بیا معذور بیا به مسلمانان د ځان لپاره د بل امیر انتخاب نو دا موانع دي د امامت امام خلیفہ د مسلمانانو چې په صحیح طریقې شرعي طریقې سره دای منتخب شي او مسلمانانو یې دوه شیان واجب شي مسلمانانو یې دوه شیان واجب یو دا د دې اطاعت په مسلمانانو واجب شي او دویم د ضرورت په وخت کې د اړتیا په وخت کې د امداد او نصرت په مسلمانانو واجب شي کله باندې دشمن حمله کوله او د اړتیا راغله چې عام ولس ته خبره وکړي یا په عام ولس باندې خبره منل ضروری دی واجب امداد وکړه امیر خامخ شورا لري امیر خامخ شورا لري دا ځانته موضوع ده چې شورا حاکمه ده که امیر حاکم شورا حاکمه ده که امیر حاکم دی علماء په کې دوی راي ډېر علما فرمایي چې امیر حاکم او ډېر داسې علما وایي چې نه شورا حاکمه ده او اکثر چې څومره استدلال کوي یا د امیر د حاکمیت لپاره یا د شورا د حاکمیت لپاره نو د واقعاتو نه استدلال کوي د واقعاتو نه استدلال چې په هغه ځای کې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوازې فیصله وکړه اکثر خلک بل طرف ته معلومه شول چې امیر حاکم او بیا نورم داسې واقعات سره ذکر کړي چې نه هغه ځای نه دا معلومیږي چې شورا ده غزوه احد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امیر او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل مرزي دا نه و چې ودی شي او ډیرو صحابه کرامو چې مشوره ورکړه خاص کر ځوانانو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم بس دغه مشورې باندې عمل وکړ تقی سے فرمایي مداغ اسلام او سیاسي نظریات یو څه کتابونه اهم دی غواخله اسلام ریاست د امین اصلاحی الامامه العظمى د عبد الله ابن عمر ابن سليمان السياسه الشرعيه د شیخ ابن تیمیه المدینه الفاضله د امام فارابی الاحکام السلطانيه د علامه ابو الحسن الماوردی الجانب السیاسی فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم نو ډیر علما اوسم داسې وایي چې اساسا امیر حاکم خدا خبره هوته معلومه ده چې فیصله کول په غیر منصوصي امور کې په منصوصي امور کې نه د امیر خبره شته نه د شورا خبره نه د امیر خبره نه د شورا خبره چې کوم منصوص امور عام طور سیاسي خبره راځي حالات راځي پالیسی جوړاولي نو په دې کې امیر یو طرف ته یو شورا بل طرف نو ډیر علما فرمایي امیر حاکم سو علما د اعتدال وای هغه وای چې نه علی الاطلاق امیر حاکم نه علی الاطلاق شورا حاکم حالات ته باید وکتل شي سعید ما پرون درته وای چې کثرت په اسلام کې نه ده معتبر جمهوریت مدار او اکثریت باندې ده اکثریت نه ده خدا سے هم نه ده چې اکثریت مطلقاً اسلام رد کوي ما پرون درته اکثریت دوه حصو ته تقسیم کړهو چې دوه قسمه مطلقاً اکثریت کو اسلام نه نفي کوي که مطلق اکثریت اسلام نفي کوله به خبره متواتر مشهور د ولې قوی دي خبره واحد دي اجماع ولې دلیل قوی ده نه بس را یو کستا او اجماع کې اکثریت اتفاق او عامه مشوره ماته وي دا چې دوی وای امیر حاکم یو عالم سره ما مجلس کا نو دغه موضوع را نو هغه عالم ماته وي وای ما په دې مسلې باندې تحقیق کړی دا خو ما دې خبره ته ترجیح ور کړی دا چې شورا حاکمه امیر نه ده حاکم عالم ماشاءالله عالم نو بهر تقدیر بیا ما یو کتاب وکړ حریت الانسان په دې موضوع یو کتاب دی علامه الدکتور سعید رمضان البوتی الشهید رحمه الله اغلی کله ډېر ښه خبره کړې ده دغه نام دا معلومی چې شورا حاکمه ده او علت ویل ده واقعات نه علت ویل ده لکه ما ته وای چې څوک وای چې امیر حاکم او څوک وای شورا حاکمه ده ډېر علما کرام په اصل لم او علت نه ده بیان کړل لم او علت نه ده بیان کړل حتی چې تقی صاحب هم په دې کتاب د اسلام او سیاسي نظریات کې لم او علت نه ده بیان کړل واقعات نه استدلال نو علامه سعید رمضان البوتی رحمه الله هغه لم او علت بیان کړل
چې دا څوک چې وایي چې امیر حاکم د داس ولې وایي چې امیر حاکم اسوک وایي شورا حاکم نو دای داسې وایي ګوره متقدمینو کې ډیر علما کرامو د امیر د پره د اجتهاد شرط ضروري کړی چې دای به مجتهد او دا علماء تصریح کړی دا په خبره باندې چې دای به مجتهد اجتهاد شرط ورته ضروري کړی او دا مسله هم تقریبا کډیر اتفاقی نه ده نو اکثری خو ضرور ده چې یو مجتهد د پره د بل مجتهد د حکم منل چې د دویم مجتهد رائے د اول مجتهد د رائے خلاف او اول مجتهد دویم مجتهد ته رجوع نه وی کړي د خپل اجتهاد نه رجوع نه وی کړي نو په اول مجتهد باندې د دویم مجتهد د رائے خبره منل حرام صاحبینو په نسبانه فواتح الرحمات شرح د مسلم ثبوت به وګورئ علامه بحرالعلوم عبدالعلی لیکلی دا په 2 جلدونو کې د مسلم ثبوت کلی شرح هم دغه یواده په 2 جلدونو کې دا فواتح الرحمات شرح مسلم ثبوت نو کوم دا بحث تر اجتهاد په باز د صاحبینو په نسبانه علی الاطلاق یو مجتهد د پر د بل مجتهد خبره من الحرام ممنوع امام بوری رحمت الله علیه د قول مطابق په لک تفصیل نو دای فرمایي چې د چا چې ویل دي چې امیر حاکم ده وجه دا ده چې د امیر د پر اجتهاد ضروری او متقدمینو ضروری کړه نو خو شورا ولا کسان هم هغه کې به اجتهاد موجودي امیر هم مجتهد ده یو مجتهد ته د بل مجتهد خبره منل ممنوع دي تر څو چې د خپل اجتهاد ته رجوع نه کړي یو مجتهد ته د بل مجتهد خبره ممنوع دي تر څو پورې چې دته د خپل اجتهاد غلطي محسوسه شوی نه وي دا وګوره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع نه کی قول صاحبینو ته او د رجوع نه بعد کیږي تر څو پورې چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته مثلا خپل رائے عمده کاری نو ته رجوع نه ده جایز صاحبینو ته رجوع کوي دته صاحبینو خبره منن نه دي جایز نو چون کې وای په سابق دور کې په اوایلو کې د صحابه په دور کې صحابه کرام خو مجتهدینو ابو بکر صدیق مجتهد مطلق و عمر فاروق مجتهد مطلق و حضرت عثمان مجتهد مطلق و حضرت علی ابن ابي طالب مجتهد مطلق و دغه مجتهدین یو مجتهد د پر د بل مجتهد خبره منل ممنوع دی وجنه په هغه وخت کې امیر حاکم او نن سبا خو اجتهاد دروازه کا عقلان و نقلان یا د دلیل په بنیاد باندې بند نه ده مونږ داس نشو ویل چې اجتهاد مکمل بند ده پښتان نه مفقود ضرور ده هغه صلاحیت په چا کې نه ده موجود استعداد نه ده موجود نو د نن سبا زمانه امیر او د شورا خوند و نه خوند برابر شوه ټول سره برابر دي هیڅ فضیلت په دکې نه ده موجود د اجتهاد په بنیاد باندې د شورا په نسبت باندې او بل طرف ته ید الله علی الجماعه ید د الله پاک د جماعت سره ده ید هغه د جماعت سره اتبعوا السواد الاعظم د سواد اعظم اتباع کوه نو علامه بوطی رحمه الله فرمایي چې دغه دور کې معلومی چې شورا حاکم دغه اصول مطابق او چا امیر حاکم هغه واجب چې مجتهد اجتهاد ورته ضروري وو او اجتهاد کې قانون دا دی چې مجتهد ته د بل مجتهد خبره منل ممنوع ځکه حاکم